لسم ورځ نو ولې ورته عاشوره وایي؟ د دې دا لسم ورځ د برکت ورځ، د عزت ورځ. او څنګه د عزت ورځ ده؟ ډېر غټ غټ کارونه په دا لسمه شوي، او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسمه ورځ د دې عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې. دا بعضې علماو لیکلي لکه وی حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک د جنتونو نه راولېږه دنیا ته د شپې راغلی، الله ته د شپې جړه وکړه، سار چې پې نور راوخته الله توبه قبوله کړه. دا وی د عاشورې ورځ گویا کې د آدم علیه السلام او په حضرت حوا لومبی ورځ په ځمکه د عاشورې نه شروع شوې. حضرت نوح علیه السلام چې د خپلو قوم سره کشتی ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافران یې غرق کړل، نو د جودي په غر باندې کشتی ودرېده. هغه وی د عاشورې ورځ الله پاک حکم وکړ ځمکې ته اوبه دې راکړه، اسمان ته حکم وکړ اوبه دې بندې کړه، او کشتی د جودي عراق او د ترک په منځ کې یو غر دی په هغې د پاسه ودرېده. وی دام د عاشورې ورځ خوشحال او دشمن هلاک شو، سیلاب بند شو، زموږ په اطمینان راکوز شو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود اور کې واچو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سوړ که ابراهیم علیه السلام ته روغ صحیح سالم روت. دی خو بربن ورچولیو او په اور کې وتا جبريل علیه السلام د جنت نه کمیس ته ریخم وروړی ورته چولی، دا ریخم او جوړه کې د اور نه روت. دام د عاشورې ورځ حضرت موسی علیه السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړی او د هغه د سترګو وړاندې د هغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار که او دی خدای پاک بچ که سره د خپل قومه. دام د عاشورې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله د عاشورې په ورځ. نو پیغمبر علیه السلام بې تپوس وی دا روژه ولې نیسئ؟ نبی علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل. وی هذا یوم نجى الله فیها موسی، وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو د وړاندې غرق کړی دی. نو موږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم، ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ موږ زیات لایق یو. د هغه سوچه تابعدار خو موږ یې، تاسو خو نه یې. نو موږ هم دا روژه نو صحابو به په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما. نو الله موسی علیه السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن یې د سترګو مخکې ورته غرق کړه عاشورې ورځ. او کله چې عیسی علیه السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه ته یو کوټې ته ننوت او یو جاسوسو هغه ولا جاسوسي وکړه. هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغه کې به عیسی علیه السلام تاسو ما پسې راځئ. نو فوج دا یهودیانو پولیس ته یهودیانو ورپسې سیډیان تلل خو چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی. هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل؟ الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېجو، هغه جاسوس یې په شکل د عیسی کړ او مخته یې راونیو. چغې وي ما سله نیسئ هغه ونیسئ، هغې وی په ارام کښېنه خو ته هغه یې که نه شکل د هغو. او الله پاک هغه اسمان ته وخېجو جمدې جاړ. دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست او د قیامت نه مخکې به د دوه فرشتو په وزرو لاسونه یې ښودي منارې شرقي د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومت وي خو د رسول الله مبارک په دین به چلېږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبي علیه السلام چې کوم دی دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي.
نو عیسی علیہ السلام برالاړ قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له بل رفعه الله الیه ما ځان ته پورته کړ دوی نه وجلی دی نه پسولی کړی دی اقه سړی یې رونیوه چې کوم جاسوس او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه مې پاګله تا ته څه وایې خدای پاک خو شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بره یې پسولی کو او په لرګي وتړو او مړ یې کو بیا چا ویې لکه دې سړي خو چغې والي چې د عیسی نیمه بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم لکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو اسه شو او که دا عیسی نو زموږ ملګری څه شو دو خبر دی یو خو غیب دی نو یا دا زمونږ ملګری دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زمونږ هغه ملګری پکې څه شو قرآن وی ولکن شبه له اسمان نه به راکوزېږي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر ایښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي دجال به دې منډې وایي عیسی علیه السلام ورپسې وي باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به رالاندې کړي په نیزه به ووایي مردار به کړي مړ به کړي نو عیسی علیه السلام چې په کومه ورځ الله اسمان ته خېجو د همدا شورې سلیمان علیه السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کومه ورځ ورته واپس بادشاهي میلا شوه دا شورې ورځ ایوب علیه السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته به سوال کو یا الله بیمار ما او ما جوړ کړ الله پاک واپس جوړ کو چې په کومه ورځ خدای پاک جوړ کو دا شورې ورځ یونس علیه السلام د کب ګیړې ته تللی دی کب گیر کړی دی او بیا فلتقمه الحوت وهو کذیب کب گیر کړی و په دریاب کې چکر یې ورکړی و او د کب په ګیړه کې به رب العالمین یاده یونس علیه السلام اسمان کې فرشتې د عرش الله ته وی الله یو اواز اورو خو ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېر د بې کسۍ او بې سوکۍ اواز دی لکه چا چې څوک د مرۍ نه نیولي ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ستا تسبیح وایي ستا تسبیح وایي الله وایي دا زما پیغمبر یونس دی ما د کب ګیډه کې ګیر کړی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وایي لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين أو الله سوي لولا أنك من المسبحين لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذا تسبيح نمي پکې بپروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا نو الله کب ته حکم وکړو وی واپس یې راوغورځاو نو کب د دریاب په غاړه الټیک نو چې په کومه ورځ د دریاب نه کب د ګیډې نه بار ووته دا شورې حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي خو بعضې وخت کې داسې معمولي غوندې غلطي وشي ګناه نه خو الله په هغې هم خفه کېږي رانیسي یې نو داود علیه السلام ته یو بوټۍ لکه زورنه ورکړې وه نو هغه به خدای ته جړل دومره جړلي الله ته دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله نو چې هغې اوچت کړه د هغې نه لاندې ګیا راختلی دومره جړا کړې نو الله ورته حکم نازل کوي ستا توبه قبوله ده نو په کومه ورځ چې الله د هغه توبه قبوله کړه همدا شورې زموږ علما لیکي وي اصحاب کهف ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال دا په کال کې یو ورځ اوړي په ډډه باندې وی دا هم دا شورې په ورځ اوړي راوړي دا شورې ورځ د برکت ورځ دا لسم لسو پیغمبران یوازې نه نور پکې ډېر کارونه شوي دي
د عزت او د عصمت. او دا هغه ورځ وه چې په کومه ورځ به رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې صحابو ته روژه پکې نیسي، او چې مدینې ته لاړ نو اوس بیا هم روژه نیسي. بیا چې د رمضان روژې فرض شوې نو نبی علیہ السلام وفرمایل اوس تاسو خوښه ده که دا شورې پر ورځ روژه نیسي هم او که نه هم مستحب ده خو فرضیت منسوخ شو د برکت بس. لیکن زمارونو په دغه ورځ په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نبوت سره داسې ظلم شوی دی چې تاریخ کې به داسې ظلم چرته هم نشي. د عاشورې ورځ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه تقریبا د اویو دویو د نبوت د خاندان د ګلونو سره په ډېره بې دردۍ او ډېر انتهایی مظلومیت شهید شوی دی. زه کله سوچ کوم زم خدایا دا څنګه خلک وو چې د رسول الله مبارک دین وسیله ګوتې ورتلې او یوازې دې نه که نه ټول یې ورک د نبوت د خاندان د بنو هاشم د خاندان او یا صرف یو ماشوم پاتې شو علی ابن حسین، باقی ټول شهیدان او چا شهیدان کړل؟ هغه خلکو چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وي. الله چا شهیدان کړل چې ځان ته مسلمانان وي؟ الله دې تاسو ګوتې ظالمانو ورتلې چې کوم گورنر و د کوفی عبید الله ابن زیاد داغه په اډر شوی. حضرت انس وی دا عبید الله ابن زیاد دی گورنر لورلم داسې وی چې ورلم د حضرت حسین رضی الله عنه سر وته کاسه کې پروت نخرې کړي دي ظالمانو. وی چوکا و سره و دی شونډو له ودا سره برول ول نو حسین خو ډېر خشتاو کړي ډېر خشتاو خلکو به د نبی علیہ السلام په شان دی او ډېر ښکلی نو د پوزې له د شونډو له به چوکره برول وی خلک وایي چې دا ښکلی دی ملنډې ټوکې کولې. حضرت انس وی مې ای ظالمه چوکه لرې کا زما د رب په ذات قسمی دا پوز او شونډې ما لیدلې چې رسول الله مبارک ښکل کړي څومره مینه کوله رسول الله مبارک دوی سره. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دما نبی علیہ السلام لتلما مور راتوی بچی ورشا مال او ځان له حضور پاک نه بخنه حضور پاک ته و چې د الله نه مال او تعالی بخنه وغواړ. وی ما خام مز میو ک کیناستم نبی علیہ السلام مانځنه پس سنت وکړل وی سنتونه پسې نفل شروع کړل وی دغه څه وسره ناسم مې پرې چې د نفلونو فارغ شي نو زه ورشم زم د الله رسوله مال او زما مور له بخنه وغواړ. ډېر اوږده نفلونه وکړل دقه څه په انتظار ناسم ویناګر نبی علیہ السلام پاسې روان شو. وی زم ورپسې روان شوم چې ودرېږه کیدای شي کور ته دي نو کور ته به ورته ووایم چې ما او زما مور له د خدای نه بخنه وغواړم. وی چې په لاره ځي وی ما ته شاته وکتل ځي ولیدمه وی ما ته وی حذیفه مې چې او د الله رسوله وی غفر الله لك ولامك ما حاجتك وی خدای دې تا ستا مور وبخي څه مقصد دی خدای دې تا ستا مور وبخي څه حاجت دی. وی ما ته وی حذیفه یو فرشته د اسمان نه راله او دا فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راله دې نه مخکې نه ده راغلې او ما له د الله د طرف نه یو خصوصي پیغام راوړه. یو پیغام یې دا راوړه چې وی زه الله را لېږلی چې رسول الله مبارک باندې زما سلام ووایم او دې فرشتې هم د الله نه اجازت غوښتی و چې الله ما له اجازت راکړه چې د لاړ شم او په نبي علیه السلام سلام ووایم. او دوی ما ته یو خوش خبری راکړه چې مبارک شه الله راو لېږلم او ورته ووایه چې ستا لور فاطمه به سیدة نساء اهل الجنه د جنت د ښځو سرداره وی
او دا غي بچی حسن او حسین با سیدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران وي دنیا کې چې کوم خلک د ځوانه جنت کې غټول ځوانانی او دنیا کې چې کوم خلک د ځوانه په شکل کې مړ دي دا غي سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین وي د جنت د ځوانانو سردار او یو ځل دی معشوم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک د دې د کور خوا کې تیرېده نو د جړل معشومان جاړي کې رسول الله مبارک جړا وریده بار نو دروازه کې ودرې د فاطمه ته وای فاطمه دا معشوم قلار کا کن ور عجیب لفظ فاطمه دا معشوم قلار کا ان بكاءه وقد تعلمين قد تعلمين ان بكاءه يؤذيني دا قلار کا د جړه ما خپکای ان بكاءه يؤذيني د جړه ما خپکای مال تکلیف را کوي دا معشوم قلار کا په جړه به رسول الله مبارک خپکید نو مرګ او په سر پر کولو با رسول الله مبارک سونه درمن شي حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مشکات کشتا رسول اللہ مبارک میں ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او لاس کے سرغون دے خوروا او غم جنو ما دا اللہ رسولہ ولی غم جنے دا لاس کی دے سے دی ام سلمہ دا لاس کی چې زما کومه خوره ده دا د هغې ځمکې خوره ده چې کومه خوره باندې به زما بچی حسین شهید کېږي او په کومه ورځ چې حضرت حسین شهید شوی په دغه شپه خوب ولید چې د رسول الله مبارک ګیره مبارکه او سر باندې خورې لوتې دي او دا ویښتې ببر دي او ډېر پریشانه دی او لاس کې ورسره په بوتل کې وینه ده اللہ رسول ولی پریشان ہے وی شہد تو قتل الحسین آنفا اس دا حسین قتل تا حاضر شو ملتا ہوں پا تاریخ کی دا سے ظلم با پا دنیا کی نیشوی دا دنیا کی لکا دا چکم ظلم شو سمرا خوخو دا رسول اللہ مبارک پا منبر یوزل ناس تے او تقریر کے دیکھے دا حضرت حسن و حسین معشومان دی جماعت تلامن دی وی او درزون خوری واړه دي نبی علیہ السلام مبارک تقریر په نیمه کې پرې خود ځان دی راکوشو یو غیږ کې ونیو بل غیږ کې یو په یو پتون کې نو بلې په بل پتون کې او بیا څه وایي وی الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مال او ستاسو بچي لوی ازمایش دی الله رښتیا وایي وی دا دواړه واړه مې ولیدل چې په منډه را روانو درزونه غوښتل وی ټینګ نشم نو تقریر مې پرېښو نو روچت مې کړ غېږ کې مې کېنو او یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی کور ته ورغی تبه ولا ماشومان یې خوښ ډېر زیات چې ورغې نو اواز یې وکړ فاطمې ماشومان راولېږه نا صحابي وی زه پوی لک سات سبا لګرو نه وتل وی زه پوی شوم چې دا ماشومان د مور به اوس لمبۍ پاکای وي نو فاطمه ولمبول خشته کل خل کل جامع و تواچول ماشومان ته خلک میلونه چې میلونه و تواچول نو دا غدي چې دا کور راوته دا غوي سو نه مینا و چې دا کور دروازې نه راوتل نو په منډو رسول الله مبارک تعالی روان او نبی علیہ السلام مبارک ورته پزمکه کېناست او لاسونه او داسې خواره کړل دیرالل عظیم لاسونه خواره کړل او رسول الله مبارک تعالی ترغاړه یو صحابي وی د رسول الله مبارک سره مې کارو وی ورلم شپوا وی چې ورلم ما کار نه فارغ شم وی چې مې وکتل نبی علیہ السلام ځان صادر تو کړی دی میں دا اللہ رسول صادر دی سنگ دا نتوکڑی دا سدی در سرا وی صادر لرک پیو پتون حسن ناستو ببل حسین وی ما تاوی چی انی محبهما
ملګري زما دا ډېر زیات خوښ دی تم ورسره مینه کوه او قسم دی حضور پاک ور اوچتول او بویول به هما ریحانتایا من الدنیا دا زما کشمالیان دی کشمالو ښکلي بوی کوي خشته دا زه بویومه ماړه له سکون او تسلي راځي په دې پوزه به یې ښکلول او په دا شونډو به یې ښکلول او ځان ته به یې راتره غاړه باسل دا دواړه ماشومان دا دواړه بچي او چې ملاس به او دا به رالل وی فاطمې وی دا بچي راته په دا سینه د پاسه کېنوه د رسول الله مبارک په سینه به یې لوبې کول او چې مونځ به کو نو دوی به رالل نو د نبي علیه السلام په شا به ورسواره شو د دې مینه وکړ نو رسول الله مبارک به هغې پورې د سجدې نه سر نو چتو چې ماشومان د ملا نه نیکو شوي ولې خوږ نه شي دونه مینه لیکن دې ظالمانو هغه ماشوم هم پرې نه ښود هغه هلک هم پرې نه ښود هغه خو ماشوم نو بیا هغه هم پرې نه ښود حضرت حسین هغه شونډې هم پرې نه ښودې هغه وجود هم پرې نه ښود سر یې ته قلم دی شورې دی دې نه زیات ظلم بل نشي کېدی تنه یو ځای دفن او سر مبارک بل ځای دفن زه چې اوس مصر ته تللی وم نو هلته کې یو جومات دی مسجد حسین ورته وایي نو هلته کې یو لوی زیارت دی دنیا وله را روانوي بقول د هغې خلکو وي چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سر دلته دفن دی ما خو هلکه کوفه کې شهید شوی نو بیا هغوی څه تاریخ ما ته بیان کړه چې دا پلانکي وخت کې بیا شام ته وړلی شوی دی هغه ځای نه بیا دلته وړلی شوی دی او یو ځای مونږ ته وښو وایي چې په کوم ځای باندې دا سر مبارک ور دننه کو دی قبر ته نو هغه کړکۍ مونږ ته وښولوي دې ځای باندې دا سر مبارک دننه کړی به هر کیف الله ته پته ده الله باقي خبردار جامع اظهر ته داسې مخامخ دا جومات ته لږ غوندې فاصله کې نو په دې ورځ واقعي دا ډېر لوی ظلم شوی انتهایي ظلم لیکن اسې تاسو نه تپوس کوم د جمعې په شپه چې یو انسان شهید شي او ظلم ورسره وشي شهید شي نو جمعه سپېره نه هغه سړی بختوري چې الله جمعې شپه وله ورکړي داسې ده که نه ده دا ورځ نه ده سپېره دا میاشت سپېره نه ده حضرت حسین رضی الله عنه اسم بختور نورم بختور شو چې الله وله عظیم ورځ دا شورې وایي دا به نه کوي چې هر ورځ سپېره ده او په دې کې به زه خوشحالۍ کار نه کوم دا ورځ بختوره ده بعضې خلک پکې بدعات او رسومات څوک قبرونو له ځي په قبرونو اوبه اچوي اوس خو خیر دا رواج کم شو پخوا ډېر و هلکه په قبرونو اوبه اچوي ولې وي حضرت حسین صاحب شهید شوی دی او تږی و نو هغه تږی دی شهید دی دلته په قبر اوبه اچوي نو څه فایده چې غریب له اوبه ورکړه چې اوس کې چې غریب له شربت ورکړه چې اوس کې نو ته په خبرونه څو چا به مسوره چول پخوا چا به دالونه چول مونږ چې پخوا ماشومان دي ته پته د فر لاله دي یا حاجي صاحب ته پته نو پخوا به خلکو غونډس کې ویشتل د شپې یاد دي که او شربتونه به یې ورکول خو غونډس کې به د ټوکړې نه جوړ کړي هغه به په تیل به پکې واچولو او هغې ته به اور ورته که او بره به یې ویشتل مونږ واړو دا ټوله شپه به دا لوبه او د خلکو به په کوټو د پاسه درزار به کوو کوټې به یې وال او شګلولې به یې غونډولې یاد دي که نه او زنانو به سینې والې زنانه به لګي او سینې به یې والې او دا شکرې به یې راغښتې و هغې کې به یې رهیلې ښودې دا ماشومان جینکې او په کورونو کې شګلولې او بګلولې او دا حسن حسین د سره وه قصه به یې ویله نو د حسن حسین بخ راواچوه چې دو په خپله لاره و داسې سندره به یې ورسره وي خلکو به هغې کې بیا چا غنم او چا جوار او چا ګوړه دا به ورته خلکو اچول دا رواجونه خو ورو خدای پاک ختم کړو خلکو به نوې جامې نه اچولې شکر دی هغه رواجونه ختم شي مقبرو او په دې ډېر زیات خلک تلل نو دا هغه کار به کوو چې کم د ګناه به نه کوو لا تظلموا فیهن انفسکم په ځان ظلم مه کوئ ګناه مه کوئ د دې ورځې به څه کار دی چې موږ څه پکې وکړو ځه موږ به پکې روژه نیسو بلکہ رسول اللہ مبارک فرمائی لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسعه وی کا آئندہ کال پاتې شم نه هم بم نیسم دې وجه نه موږ بعض علما لیکي یوازې لسمې ورځې روژه دا وی مکروه ده تحریم نه تنزیهی نه هم لسمه دوه ورځې روژه ونیسئ یا لسمه یا ولسمه خو خدا ده چې نه هم لسمه
دا روجه پکې ونیسئ. راتلونکې د نهر ورځ د عاشورې ورځ ده، ښه لسمه د نهر د نهر ورځ او د ګل ورځ، دا دوه ورځې روجې ونیسئ. دا به مخکې فرض وي او بیا مستحب دي، او د یوې روجې ثواب دا د یو کال د ګناهونو کفاره ده، د یو کال د ګناهونو کفاره ده. نو ډېر لوی ثواب دی پکې. نو ښه دا ده چې روجه ونیسئ، هم د نهر ونیسئ، هم ورسره د ګل ورځ روجه ونیسئ. یو دا کار. دویم څه کار دی؟ دویم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي، دا یو حدیث دی، وین کان فیه کلام، خو خیر فضائلو کې بیا هم کافی دی. نبی علیہ السلام فرمایي من وسع علی عیالی فی نفقت یوم عاشورا وسع الله علیه سائر سنته، چا چې په خپلو بچو د عاشورې پر ورځ فراخه روزي وخوړه، ټول کال به الله په د فراخي راوړي. د دې حدیث راوی دی حضرت سفیان ابن عیینه رضی الله تعالی عنہ، هغه وی ما 50 کال په دې تجربه وکړه، فوجدناه کذالک. په حدیثو ته تجربه نه کوي، لیکن داغه په مقتدا مې عمل وکړو، څنګه رسول الله مبارک فرمایلو اقسم ومنتلا. نو په دغه ورځ په خپل بچو فراخ روزي وخره، خو خوراک په وخره. ماشومان تاسو هغه خبروجنی غرمم ولا ورکه، ما خامم ورکه، او کچرته روزداري خپېشمنه وخره، او ما خامم خما خامم. او تاسو ته قصاص نه ده، پروجونه د غوخو ډک پراتري د خدای په پزار. ما ته شته ده په خو خلکو درې ورځې کې اخلاص کړي، څلور پنځه ورځې کې به اخلاص کړي، څه په خپل او څه په مېلمنو. دې خلکو لغه چل وردي دا سره کې نیولې ده کنه، نه کنه وي په دې دا چوري روزه نیول او ما تول ډېر غو نه دانشته په کتاب کې د قربانې په غوغه ماته د قربانې غوخه ولا وزاته دا په کتاب کې نشته. نو خلکو دا رضا نه یو قزاق بشیر جان ستا کتاب کې شته کې نشته. بعضی کتابونو د خزو کتاب کې راځه چې چا د قربانې په غوخه روزه ما تکړه کنه وې دې ګره لوی ثواب دی. نه نه د قربانې په غوخه ماتولو کې ثواب ډېر نه دی. نو بهر کې په بچو روزي خوره، خو خوراکونه ولا ورکه او خو خوشاله کې په خوراک باندې، نو الله با ټول کال در باندې فراخي راولي. هم ته لازم فرض نه چې خامخا به دا کار کې. دا حدیث هم یو بوټه بعض علما دې کې خبره ترې کوي، خو خیر د فضیلت لپاره دا حدیث کافی دی. نو یو په دغه ورځ به خیر ان شاء الله روزه ونیسئ، ها وسره ګل مونیسئ، او زنانه ته وای زنانه په عبادتو کې تکړی، او بل په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ خپل بال بچلا خپل خزیلا کور کې سره خويندې دي، مور در سره رونه دي، رونداریان دي، نو خ فراخه روزي بغیلا ورکا او خپل روزي ورکا، الله بدل رستو جون فراخه کی. دعا وکړه رب العالمین موږ له خیر او د برکت زندگی راکړي، خدای د عبادت توفیق راکړي، الله د ګناه نه پاک نو امان کې وسات، خدای د رسول الله مبارک د سنت او دایره کې زندگی راکړي، د بدعات او د رسومات نن پروردگار پاک نو امان کې وسات. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هم شهید شوی دی، حضرت حسن رضی الله عنه هم شهید شوی دی، او د خاندان نبوت ګلان هم شهیدان شوی دي. الله دا غوی روحونه اغیل الله شهادت ورکړ، شهید وی مرتبه دي. خو موږ دعا وکړو الله دې روحونه د رسول الله مبارک د روحونو سره مرګري کړي.